یو افغان ځوان له ساده وسایلو برقي زینه یا لیفت جوړ کړی چې په ښه توګه د یوې ودانۍ څو پوړونو ته تګ راتګ کولی شي. که څه هم دغه برقي زینه ډیره کوچنۍ ده او په نمونه‌یي بڼه جوړه شوې، خو په نوې ټکنالوژۍ سره عیاره ده چې په ښه توګه کار کوي او د زینې جوړونکی وایي چې که مالي امکانات ورته برابر شي، لویو ودانیو ته به په اصلي بڼه دا ډول لیفت یا برقی زینې جوړې کړي. و ما خودم یک مدل لفت جور کردیم که مدل لفت به شکل اتومات می باشه و ما میتونیم در منازل رهایشی، در شفاخانه ها و در فابریکات تولیدی به حیث بالابر یا انتقال دهنده ازش استفاده بکنیم. دیگه ساختن لفت برای ما استاد راهنمای ما که عامل دپارتمان می باشه، انجینیر عبدالغفور حقیقی می باشه، یک انگیزه را برای ما داد که ما را بسازیم و ساختن مدل لفت تقریبا با مدت یک ماه صورت گرفت که در یک ماه را تکمیل ساختیم و هزینه را که مدل لفت برداشته به مبلغ 5000 افغانی می باشه و ما میتونیم عملا این را براتان نشان بدیم. همدارنګه دغه ځوان ته ورته یوه ډله نورو ځوانانو د یو جامع جومات موډل په ډیره ښه توګه جوړ کړی چې په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې شو او د نندارچیانو د پاملرنې وړ وګرځید. دیگه یک مسجد است دیگه که ما به نام حضرت مسجد حضرت ابوبکر صدیق نام ماندیم. در طول 6 ماه وقت در بر گرفته که دیگه با تمام همصنفی ها که چند نفر هستند دیگه ایرا از آهن فلز دیگه بعض جایش چوب جور کردیم دیگه. این دیگه برای ما هزینه‌اش 60000 افغانی تمام شده دیگه. این مسجد است در ساحه جور کنیم، نیم جریب زمین در بر میگیره، خیلی دیگه کار از این مانده نظام چیستیم دیگه. هم کوشش میکنیم که از این بالاترش جور کنیم و توسط همین رشته خود زینه پای بالا پای نو دا رقم نمایشونه یا دا رقم ابتکارات چې زموږ ځوانان وروڼه یا جوړوي، هغه له دې نه رامعلومیږي چې دا ټول اسلام پاله دي او د اسلام سره مینه لري. بعضو په دې هغه کې موږ وګرځېدلو، دې نندارتون کې ډېر شیان وو، موټرې وې، نور داسې همداسې شیان وو، خو د ما همدا ډېر خوښ شو چې موږ په کل کې ټول افغانیان د اسلامي مقدساتو ډېر احترام او ډېر درناوی کوي. په دې خاطر د موږ افغانیان وروڼه هر وخت کې د اسلام او داسې مقدساتو پشتیباني کړې ده او نور هم تقویه کوو. موږ له دې ځوانه دا غوښتنه کوو چې داسې نور داسې ځوانانو ته ابتکار ور وښیي، همداسې نور داسې شیان اسلامي شیان جوړ کړي. په دې وروستیو کې افغان ځوانانو د بېلابېلو تخنیکي وسایلو او علمي پروژو د موډلونو جوړولو ته مخه کړې ده چې د اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري په ښه توګه هڅول شوي او ورځ تر بلې دا ډول نوښتګر ځوانان هڅه کوي چې تر نورو ښه وسایل جوړ کړي.